د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی او ورسره مل پلاوي د وژل کېدو په اړه مهم او اړین معلومات. د ابراهیم رئیسی او ملګرو وژل کېدل یې حادثه نه بلکې پلان سوی کار دی. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیر مهم اعتراف کړی او دا د امریکا کار بللی. بلخوا د اسرائیل ولسمشر بنیامین نتنیاهو هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا هر څه یو منظم پلان و، حادثه نه ده. دا چې بشپړ حل څه دی؟ د دغه لوړپوړو ایرانی چارواکو د وژل کېدو عاملین څوک دي؟ ایرانی مشرانو تازه څه ویلي او د رئیسي چورلکه چا ویشتلې؟ بشپړ حل را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف د ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان او ملګرو د چورلکې غورځېدو اصلي عامل امریکا ښودلې. ایرانی رسنیو د نوموړي له قوله لیکلي چې د دې سترې غمیزې اصلي لامل امریکا وه چې د عدالت د نړیوالې محکمې له حکم سره سم یې پر ایران د الوتکو او هوایي چلند پر ضد پلورلو بندیز ولګاوه او نه غواړي چې ایرانیان د ښه هوایي چلند له اسانتیاو څخه برخمند سي. نوموړي زیاته کړې چې دغه مسله به د ایران ملت پر وړاندې د امریکا د جنایتونو په تور لیست کې هم ثبت سي. بلخوا د اسرائیل ولسمشر بنجامین نتنیاهو پر خپل ایکس پاڼه باندې یو انځور نشر کړی او ورسره لیکلی دي چې چورلکه تر سقوط کېدلو د مخه ویشتل سوې ده. بنجامین نتنیاهو په یو بل ټویټ کې لیکلی دي دا هر څه یو پلان سوی کار دی. همدارنګه بنجامین نتنیاهو په پرله پسې ډول په یو بل ټویټ کې ویلي دي زما د دفتر کارکوونکو معلومات کړي او معلومه سوې ده چې ابراهیم رئیسی وژل سوی او دا یو ټکر نه دی. همدارنګه متقاعد جنرال دولت وزیری ویلي دي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې ډیر کسان وژل سول، په ډیر شمیر ټپیان او زندان ته هم د لیږلو شمیر کم نه و. کله چې رئیسی سویس کې په سفر بوخت و، ځینې نړیوالو حلقو یې د نیولو هڅې کولې. د امریکا او غرب سره اړیکې چندانې د ډاډ وړ نه وې. د بلوڅانو وژل هم لوی قیمت غواړي. افراطیت هم په خپل د مرګ سره لوبې کول دي. د سوریې سره ملګرتیا هم د خطر زنګ کېدلی سي. د حماس سره نږدې اړیکې هم د پیښې سره تړاو درلودلی سي. د اسرائیلو سره دښمني هم ډیره اسانه خبره نه ده. افغانستان ته د حقابې په نامه اخترونه ورکول هم د فکر وړ دي. دا او دې ته ورته ډیرې خبرې د غور وړ دي. نوموړي ویلي دي چې په دې سره دا هم ویلی سو چې د ایرانی ولسمشر مړینه تصادفي نه وه. د ایران حکومت د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر او 4 نورو کسانو د مړینې په مناسبت 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د ایران مذهبي مشر علي خمیني پر خپل ټویټر پاڼه د یادې پیښې له امله د ایران له خلکو سره خواخوږي ښودلې. د ایران مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی او ورسره پلاوي چورلکه 13 ورځ ناوخته د ایران په ختیځ آذربایجان کې غورځېدلې وه چې تر 14 ساعتونو عملیاتو وروسته د هغوی د غورځېدلې چورلکې ټوټې او د دوی سوځېدلي مړي وموندل سول. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.